د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. نستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لقوم يفقهون. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی نبی علیہ السلام تا چری خپل امت تا اعلانوں کا زمادہ دشمنے نزانو ساتھی ما سرا اختلاف نہ کئی زمادہ حکمنو پابندیو کی او قدا سنی نو اللہ وی زمادہ طاقت شترے چې زدوی ته د برنا عذاب راولېږم د لاندې نه عذاب ورکم یو بل سره په جګړو کم او په یو بل وهم. دا قرآن حکیم کې رب العالمین اعلان کوي او دا زمونږ ایمان دی چې الله ذوالجلال واقعي انسان له څومره سخت او سنگینه سزا ورکول غواړي نو ورکولی شي. څوک هم د رب العالمین د سزا او د الله مقابلې ته مخامخ نشي ودرېدی او نه د چا دا طاقت شته چې د الله د نیوکې نه بیا ځان بچ کړي. په دنیا کې ډېر غټ غټ قومونه تیر شوي دي، عادیان، سمودیان، فرعون او داغه قوم، داغه لخکر، نمرود، شداد، حامان، دا لوی لوی بادشاہان په زمانو داسې تیر شوي دي چې هغوی به د سر د پاسه سر نه منو او هغوی به دا وی که یو خو مونږ یو، که طاقت دی خو زمونږ طاقت دی. خو کله چې د رب العالمین گرفت پې راغې، د الله نیوکه پې راغله، د الله قهر پې راغې، نو فرعون لکونو لښکر بچ نه کړی شو. فرعون هم غرق شو او هغه په لکونو لښکر عام ورسره په دریاب کې ډوب شو. دغه رنګې نمرود د خدای دعوه وکړه او خلقو به سجدې ورته کولې، لیکن کله چې د رب العالمین قهر او غضب پې راغی، د یو ماشي ګوډ ماشي د لاسه الله راونیوه، سزا یې وله ورکړه، هغه خپل د دنیا طاقت او بادشاهي بچ نه کړی شو. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله وی هغه عادیان لوی لوی وجودونه او په غرونو کې به ځان لسمسه جوړې کړې وې، غرونه به سوري کول او سورنګانې په غرونو کې ایستې وو او ځان ته هغوی چې کم طاقت وې، دا طاقت هغه وخت کې په دنیا کې د بل چا نه و. لیکن وګوره د هغوی کورونه وګوره، د هغوی وطن وګوره. رب العالمین په داسې عذابونه راوستل چې نیست و نابود یې کړل. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. سمودیان د لوی لوی طاقت خاوندان
نن وګوره په مخ د ځمکه نیست و نابود دي او د هغې هغه وطن او هغه ځمکې نن کنډرات پراته دي. نو دا زمونږ ایمان دی چې د الله ذوالجلال رحم خو ډېر زیات دی بېشکه، خو کله چې انسان سرکشه شي او د رب العالمین قهر راشي نو د الله د قهر سره هم ګورې څه شی بیا سم ني. زمونږ نن چې د دنیا کې دا مسلمان څومره په قهر غضب اخته دی او مونږ هم خدای نه سوالونه به هم کوو بېشک چې الله د مسلمان امداد وکړي. هر سړی لګیا دی مسلمان به مسلمان له دعا غواړي، خو کله چې زه ناست یم او سوچ کوم نو دا ګورې صرف زمونږ د خپل عمل د لاسه. الله په چا ظلم نه کوي، الله چا سره هم زیاتې نه کوي، دا صرف او صرف زمونږ اعمال دي، زمونږ عملونه دي. زمونږ د علاقې یو ډېر لوی عالم دی، هغه یو زمانه کې خپل یو واقعه لیکلې ده چې تللی وم بیت المقدس ته. اوس خو دا بیت المقدس د یهودو په قبضه کې دی، یهودیانو سره دی. دا څومره د مسلمان دپاره بې غیرتي ده چې د مسلمان جومات او د مسلمان کور او د پیغمبرانو خاور او ځمکه دا نن د مسلمان نه په زور یهودیانو نیولي دی او د هغې په قبضه کې دي. که هغې غواړي مسلمان پکې مونځ کولی شي او که نه غواړي نشي کولی. دا غټه بې غیرتي ده د مسلمان. وی چې زه بیت المقدس دی ښار ته ورسېدم لاړم نو ما د جومات سره خوا کې یو اوټل کې کمره ونیوله او په دې خیال باندې چې د جومات ته نږدې ما او زه په دې جومات کې مونځ کوم په اسانه وله راځم او بیا په لومبي صف کې زه په دې کې مونځ وکړم. لکه اوس هم بیت الله ته د خدای پاک مونږ تاسو بوتلي کې چې څوک هم ځي د هغه کوشش دی چې لنډ نه لنډ ځای بیلو شي چې ده ته عبادت اساني. د جومات سره نږدې هوټل کې مې کمره ونیوله، د شپې ور ورسېدم او سهار مانځله مې نیت وکړو چې زه به د بیت المقدس جومات ته ځمه او په هغې کې به زه مونځ کوم او وختي به ځم چې په لومبي صف کې ودرېږم او په هغې کې مونځ وکړم. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د بیت المقدس جومات کې یو مونځ وکړو دومره اجر رب العالمین ورکوي لکه په نورو جوماتونو کې چې 50,000 مونځونه کړي. ګوره د دغې 50,000 مونځونه نن مسلمان محرومه دی، نن د کافرو قبضې له جومات تللی دی. نو ما دا سوچ وکړو چې زه به دې جومات ته ځم او بیا د لومبي صف ثواب ډېر زیات دی. ګورئ دا یاد وساتئ، بعضې خلک د صف نه رستو کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي که تاسو ته پته ولګېده چې په بانک کې څومره ثواب دی او که دا پته درته ولګېده چې په لومبي صف کې څومره ثواب دی نو په خړپوسو به ولې ځان ورسوئ. که په لاسو کې او یا په خپو کې زخمي د تلو طاقت نه لرئ نو په خړپوسو لکه ماشوم چې په خړپوسو ځي په دې به وله ځان ورسوئ، په لومبي صف کې به ودرېږئ او بانک ته به ځان رسوئ. خو که تاسو ته د دې ثواب پته ولګي. نن د بدقسمتۍ نه چې د بانک وخت شي یو ته وي ورشه بانک ووایه، بل ته وي ورشه بانک ووایه، بل ته وي ورشه بانک ووایه. هلکه دا مه وایه که جومات کې یو مؤذن مقرر دی، قوم مقرر کړی دی، امام مقرر کړی دی، بانک وایي نو ټیک ده. خو که هغه مؤذن نی نو یو بل ته دا مه وایه خو چې چا ښکلی والي ورځه او خپل بانک وایه. بانک کې ډېر لوی اجر دی. یا د لومبي صف نه یو بل ته وي مخکې کېږه، بل ته وي مخکې کېږه، دې کې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی په لومبي صف کې. او که ځای پکې نی او ته رالې نو بیا ستا مجبوري ده، بیا ثواب دویم نمبر کې شو. دویم کې ځای نشته او ته رالې نو بیا دریم نمبر شو، بیا خو مجبوري شو د انسان. خو کوشش پکار دی چې په لومبي صف کې انسان په مانځه کې ودرېږي. دا یو خبره درته کومه. یو صف چې لومبي جومات اوږدي نو هغه نیمګړي پرېږدي نو په دویم صف کې ودرېږي، نه لومبي صف به پوره کوئ. نبی علیہ السلام فرمائی اتموا صفوفکم، دا صفونه پوره کې. الاول فالاول لومبي صف، دا غې نه پس دا لومبي پوره کې. او که څه نقصان پکې راځي هغه د پر وروستني صف کې راشي، خو لومبي صفونه پوره ساتئ. نو خبره مې دې پورې کوله چې مولانا صاحب
وی چې سار به وختي پاسما چې زه په لومبي صف کې امام پسې ودرېږم او پوره ثواب حاصل کم. پېشمني وختي پاسېدم چې جومات ته رالم، د جومات دروازې بندې دي. وی زړه کې خو خوشحاله شوم چې د شکر دی داسې وخت کې رالم چې دروازې لا بندې دي او دروازې به اوس کولاویږي، نو چې کولاو شي نو هجوم ګڼه خو به خو زه به لومبي صف له ځان رسوم. وخت تېر شو، سبا راوخت، رڼا رو رو لګېده، څوک نشته. په دې دروازو تاویږم، یو دروازې له ځه بلې له ځه بلې له ځه، څوک نشته. چاره مې تپوس وکړ چې د جومات کې مونځ کېږي که څنګه څوک نه راځي. وایي چې لږ صبر وکړه اوس به امام صاحب راشي. وایي چې دې کې یو ګاډی راغی، غټ موټر، او د دې جومات سره خوا کې د ګاډو د ودرولو هغه پارکینګ چې کوم ځای ګاډي ودرېږي هغه ځای کې خپل ګاډی ودرو. یو سړی ترې راکوش، هغه سړي په لاس کې سګرټ نیولی دی، راکوزېدو سره، او سر تور پتلون کې، او هغې سره هغه خپل بنین منین اچولی دی، او دلته کې ټۍ یوې ځانده کړې ده، او سګرټ سکي راکوشو، او صاحبه بالکل نه ګیره شته نه برید شته، پټکې خو څه کې چې سر هم سر تور دی. راکوس شو، داسې ماته هم کوس پاسو قتل، او چابیانې د جیب نه راویستلې او د جومات دروازه یې کولاو کړه. وایي زه ډېر زیات خفه شوم چې الله دا د دې جومات خادم دی. ما چې خادم به نو دی خادم دی، خدمت یې کوي، نو کم از کم د بیت المقدس د جومات خادم له خو پکار دی چې جامې خو یې د کمیس پرتوک وي، ګیره خو یې وې ده چې پټکې نه وي، ټوپۍ خو یې په سر وي، نو نه پټکې او ټوپۍ او ګیره او برېټ ټول خرایلی او په پتلون کې دی، او بیا سګرټ څکي، او جومات ته چې ننوتو مې سګرټ په لاس کې دی او لوخړه ته یې وباسي. ډېر زیات خفه شوم او پریشانه شوم، خو چې دې کله جومات ته ننوت او ورداخل شو، زه م ورپسې ورغلم، د جومات د حال دروازه یې کولاو کړه. نو دا صاحب ورغې د لوډ سپیکر الماره له ټک ورکړه او بانګ یې شروع کړ. او ما خو وی چې دا د جومات څوکیدار دی، دا خادم دی، دا بابا خو مؤذن دی، بانګي دی. او ګوره بانګ او د بیت المقدس د جومات بانګ کوونکي ته وګوره، مؤذن ته وګوره، د شکل ته وګوره، د لباس ته وګوره، او ته یقین وکوي سګرټ یې په لاس کې و. یو ځل به وی الله اکبر، نو د سګرټ نه به یې کش وویسته، نو بیا به وی الله اکبر، نو سګرټ نه بیا کشو وسته. اسم عرب چې بانګ وای ډېر په قلار قلار په اطمینان باندې وای، لا غوګونو پورې ګوتې نیولې الله اکبر وای، لاسونه ښکته کړي، نو بیا په قلار وی الله اکبر، نو یو بیا د سګرټ نه کش راخ کو، بل به الله اکبر وای، اشهد ان لا اله الا الله، او سګرټ نه به کش راخ کو، وای بانګم ختم شو، سګرټم ختم شو. او بیا صاحب د سګرټ هغه ټوټه راواغشته، نو دا د سګرټو دا لوښي وي که نه، چې هغه بوره پکې غورځوي، دا جومات کې ځای په ځای پراته نو هغې په هغې کې کېښود. وی داسې جړه راله چې پروردګاره دا هغه بیت المقدس چې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام په شریکه جوړ کړی دی، دا هغه بیت المقدس دی چې حضرت سلیمان علیه السلام په پیریانو جوړ کړی دی، دا هغه بیت المقدس دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج ته نو په دې جومات بیت المقدس کې نبی علیه السلام ټولو پیغمبرانو ته 2 رکعاته لمونځ کړی دی. هغه جومات د پیغمبرانو جومات، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په براق زه سور ومه، نو چې د بیت المقدس جومات ته ورسېدم، نو جبریل علیه السلام هغه براق پړې واغېسته، وی ما ته وی چې راځه، وی مې چې دا به کوم ځای ودرو، وی ما ته وی چې دا زه هغه ځای به ودروم چې پیغمبران به راتلل په څاروو باندې، و هغې به کوم ځای خپل څاروی ودرو. نو وی د جومات سره یو غټه تیږه پرته وه لویه، نو جبریل علیه السلام پکې دا قچه ګوته ومنډله، هغې کې سورې و خو په خاوره بند شوی و، ډېرې زمانې سورې و په خاوره بند و، نو جبریل علیه السلام پکې په دې ګوته زور ورکړه، هغه خاوره یې ته وویستله، نو په هغه سوري کې د براق هغه پړې وردن نه که هغې پورې هغه براق وتړه. وی ما ته وی چې دا هغه تیږه ده او دا هغه سورې دی چې پیغمبران به په اسونو او په اوښانو رالل، دلته به یې څاروي ودرولو، په دې سورې پورې په دې پړې به تړه، څاروي به یې دلته تړه، داسې جومات. او چې وردن نه شوم، نبي علیه السلام فرمایي
نو وی دې کې فوراً بانګ وشو او بیا زه جبرائیل علیه السلام د مټ ونیوم په لومبي صف کې ودرولم وی لومبي صف ته ور وړاندې کړم وی زه په هغه صف کې ودرېدم وی اقامت شروع شو وی ما وی چې دا به څوکینو ډله به یې مونځ به کوي د دې جومات به څوک امامینو هغه مخکې کېږي وی ما ته جبرائیل علیه السلام چې اقامت خلاص شو چې ور مخکې شي مې چې دا خو به څوک وي چې دا خلک ستا په انتظار ولاړه وی ور مخکې شوم په مصلی ودرېدم 2 رکعته مونځ مې ورته وکړه چې سلام مې وګرځاو تپوس مې وکړو جبرائیل علیه السلام رانه په خپله تپوس کوي دا خلک چې دا دومره لوی هجوم او ډله ولاړه ده دا دې وپېژندل مې چې نه ما خو نه پېژندل وی دا د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې کم و بیش 140,000 پیغمبرانو چې تا ورته د امامت دا مونځ وکړه ټول وایي الحمدلله نو پیغمبر علیه السلام ته په دغه جومات کې د امام الانبیا لقب ملو شو د ټولو پیغمبرانو امام امام المرسلین د ټولو رسولانو امام هغه جومات چې په 3 نمبر کې دی لومبي جومات د بیت الله خوا کې مسجد حرام دی د مکې مکرمې جومات دویم د مدینې منورې د پیغمبر علیه السلام جومات او ورپسې په 3 نمبر کې بیت المقدس دی 3 نمبر کې دی د مونځ اجر او ثواب او نبی علیہ السلام فرمائی وی یو جمعات لبم سفر نکوي ځکه د ټولو جمعاتونو له خلک منزل ځي په مونځ کې برابر دي سفر دا چې سړی ځان سره بستره والی یا ځان سره بیگ والی او پلان کې جمعات ته دم الته مونځ کوم داسې به نه کې سفر به نه کې صرف 3 جمعاتونو له سفر کې یو د نبی علیہ السلام د مدینې منورې جمعات یو د بیت الله جمعات یو د بیت المقدس دې ثواب د نورو نه زیات دی او نور که یو سړی وي چې دې نه زما او اسلام آباد کې جمعات کې مونځ کوم لاهور کې جمعات کې مونځ کوم پنډای کې جمعات کې مونځ کوم نو دا سفر ولا مه کوه بس خپل کلي کې لوی جمعات ګوره چې کم کې جمع زیات وي او بس هغې کې خپل مونځ دې کوه یا د خپل محلي جمعات کې مونځ کوه نور ټول په ثواب کې برابر نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه جمعات او دا هغې بانګ او دې سګرټ ته ګوره او امام دا مؤذن ته ګوره وی اوس ډېر خپه یم کېناستم سنت مې وکړل چې امام صاحب به راځي مقتدیان خو یو هم نشته وی دې کې غر غر وشو ګاډی ودرېده او یو سړی ترې کوز شو او جومات ته راننوت چې مې هغه ته وکتل نو هغه هم په پتلون کې دی او هغه هم دغه نیکر دی که څه شی د بنین دی که څه دی هغه یې اچولی دی ټی یې مخکې اویزان دی دا هغه هم نه پټکي شته نه ټوپی شته سر یې خریلی دی ګیره برید دواړه خریلی او ټول لباس د انګریزان زه خو دا خو د انګریز لباس یم من تشبه بقوم فهو منهم نبی علیہ السلام فرمایي چا چې ځان چا سره برابر کړه د هغې ډلې نه دی که چا ځان د انګریزانو سره په شکل او په لباس کې برابر کړه د هغوی د ډلې نه دی او که ځان چا د یهودو سره په شکل او په لباس کې برابر کړه د هغوی نه شو او که ځان چا د پیغمبر علیه السلام او د صحابو سره په شکل او په جامه برابر کړه د هغوی نه شو د دې قصو پته اوس نه لګي نو خلک وایي دا شیخ دی پټکې په سر د اوږدې جامې خلک کم خوړل دا کم خوړل د دې شیخۍ او د دې اوږدو جامو او د دې پټکي پته به د قیامت په ورځ د نبي علیه السلام صف کې درته لګي دلته خلک شیخانو پورې خاندي ګیره پرېښې ده شیخه مخکې شه او شیخه وروستو شه او د دې ګیره د ګوره د ښکلې شکل د دې ګیرې پته او د دې پرتوب کمیس پته دا چې کله د قیامت ورځ ولګي او صفونه برابر شي او یو خوا د یهودیانو صفونه شي او بل خوا د پیرنګیانو صفونه شي او بل خوا د رسول الله مبارک صف شي نو بیا به هغه وخت کې پته ولګي دا خلک به بیا هغه وخت کې افسوس وکړي ګوتې باندې چکونه به ولګوي اوهو دا مونږ پس مونږ خو د شیخانو پورې خندل د ده ګیره خو د حضور پاک په شانتې وه دغه دې ورسره خوا کې ودرېده د ده سر دا خو د نبي علیه السلام په شانتې و د ده پټکې د ده جامه د ده ناسته د ده ولاړه د ده خبرې دا خو د نبي علیه السلام په شانتې و ګوره هغه د هغې سره سب کې ولاړ دی او زما خو پتلونو زما خو پتلون یو خو د ضرورت دپاره لکه بعضې ملازمینو باندې لازم کړي یو دا چې د ډول دپاره پتلون اچوي دا خو زما پتلون دی او ما خو صاحب ټی مخکې اویزان کړې وه ما خو د انګریز سره ځان برابر کړی و مټه به یې ونیسي چې هغه کلینټن سره او بش سره ودرېږه هغه یهود او عیسایانو سره په سب کې ودرېږه الله دې د هغې د سپونو نه وساتي دنیا کې هېڅ پته نه لګي دا چې د قیامت میدان ولګي هلته به بیا پته ولګي وی صاحب هغه سر تور سر دی ګیره برېت نشته را کوز شو وی چې راغې جومات ته راننوت وي هغه سره هم سګرټ په خلاص کې وی ما چې دا به مقتدي به نو راغې امام به لا وروستو راځي
او چې څنګه دې راورسېده هغه مصلی ته ورمخکې شو. دغه پکې امام، دغه امام یو مؤذن شو، یو زه شوم، په 3 کسان د سار جمع وو. او امام سره د مصلی په خوا کې د سیګریټو هغه بل لوښی پروت و، او د ټولو صفونو مخ کې د سیګریټو لوښي پراته دي، د هر یو قالین مخ کې د سیګریټو لوښی پروت دی. وی امام هغه سیګریټ له کش ورکه او سیګریټ یې راواغېسته او هغه په هغه لوښي کې کېښوده او یې چې الله اکبر. جمع موکړه په 3 کسان. ډېر پریشان یم، خفه یم چې بار ته راووتم، هوټل ته لاړم، بیره راله راغې، ناشته یې راله راوړل. وی ما نه هغه بیره تپوس کوي د هوټل هغه خادم چې وروره یو تپوس ته نه کوم، ته یهودي خو نه؟ وی ما ورته وې کوس ورته یم چې نه نه، ما خو خبره خلاصه شوه. وی ما چې تا په څو پېژندم چې د یهودي یم، تا په څو پېژندم؟ وی ما ته تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ وی چې د مسلمان یم. هغه بیره وی چې د مسلمان یم. وی ما ورته وی چې خطا زه په څو پېژندم چې د یهود یم؟ وی ما ته وی چې د یهودو هم غټې غټې ګیرې دي او پټکې یې والي دي او ستا هم ګیره ده او پټکې یې والي دي، ځکه د ما باندې ګمان د یهودي راځي. وی ما وی انا لله و انا الیه راجعون. نن چې د کم مسلمان په سر پټکې دی هغه ته خلک یهودي وایي، د کم مسلمان چې نن د پیغمبر سنت ګیره ده هغه ته خلک یهودي وایي. راشه خپې وباسه د دې ښار نه، هر کله چې د نبی علیہ السلام پوشنګویي ده دا ښار د مسلمان د لاس ته تلو والا ده او په دې د کافرو قبضه راتلو والا ده. یقینا څو کاله وشو د دغې واقعې نه پس چې راغلل په یهود، قبضه پې وکړه، مسلمان یې تباه کړ او وینیول، او هغه څه مسلمان سره وکړل چې نن تاریخ تر ننه پورې نه دي معاف کړی. ننه پورې خلک یا الله د فلسطین د مسلمان سره امداد وکړي، وایي که نه وایي؟ لیکن رب العالمین هغې حالت ته ګوري چې دې سره امداد وکړم، دی پرېږدم اوس چې قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. نام د برن عذاب دی، په دا سر یې وایي، په دا سر یې وایي، په ګولی باندې ولي، او من تحت ارجلکم، یا د لاندې نه به در باندې عذاب راولم، ځمکه به د شلوم درنه کوم بم پکې، او یلبسکم شیعا، ډلې ډلې به درنه جوړې کړم، دا فلان کې ډله، دا فلان کې ډله، ویذیق بعضکم بأس بعض، په یو بل به مو ووهم. نه ګورئ مسلمان په یو بل نه والي کېږي. انظر کیف نصرف الآیات لقوم یفقهون. اے پیغمبر نظر وکړه دا څنګه ښکلې ښکلې د قدرت نښې او خپل دلایل پوښ کوم، خو چې څوک پوی خوشي پې کنه، پویه خو ته والي کنه. هغه قوم الله را نیولې دي تر ننه پورې معاف نه دی. او اوس هم چې ته په اخبار کې تاسو د دغې خلکو فوټوان وګورئ، په اخباراتو کې به تاسو وینئ چې فلسطین والا لګیا دي او په اسرائیلو غوزار کوي او په کاڼي پې غوزار کوي او په لیندو پې غوزار کوي. داسې ده په دې کې په اخباراتو کې راځي. نو ګورئ اوس هم که تاسو ورته وکتل نو د هغې ښځې زنانه اوس هم پتلونونو کې ګرځي. نو چې یو قوم بیا هم توبه نه باسي الله به یې څنګه معاف کړي؟ سړي خو یې څه کې ښځې اوس هم پتلون کې ګرځي د فلسطینیانو، د ښځو اوس هم لوپټې نشته، د ښځو اوس هم بورقې نشته، د ښځو اوس هم کمیس نشته، زنانه اوس هم په پتلونونو کې ګرځي. دا الله ونیول که نه؟ دا خو یو قاعده ده. بعضې خلک دا سوال کوي یاره دا مسلمان الله وي او کافر نه وي، دا ولې؟ نو د چا چې زوی بل چا سره په جنګ شي نو هوښیار پلار دا دی چې خپل زوی به وي او که پردی به وي، خپل به وي. پردی خلک نه وي، خلک خپل زوی له ډب ورکوي، ته روانې ولې کې دا هوښیار پلار چې پردی دی و خدا سره نور هم جګړه جوړه خپل وهه، عقل به زده کړي، ادب به زده کړي، بیا به روانې نه کوي. نو دا مسلمان د الله خپل بنده دی، دا کافر خو پردی دی، دا الله بنده دی خو خپل خو د الله نه دی که نه پردی دی. نو الله دې خپل له سزا ورکوي. اوس دې که تا برابر کړم ته ولې روانې کوې؟ تا خو په پیغمبر ایمان شته، د هغه شان شکل ولې نه جوړوي؟ تا خو په الله ایمان شته، د الله دشمني ولې کوې؟ تا خو په قرآن ایمان شته، د قرآن سره بغض ولې کوې؟ د قرآن حکمونه ولې نه منې؟ د هغه خو نه الله مني نه رسول مني، که الله مني رسول نه مني، که رسول مني الله نه مني، قرآن نه مني، خو ګډوډ خلک دی. هغې سره خو به آخرت کې راکاږم، د هغوی خو قبر او آخرت جهنم دی. ته ولې داسې کوې؟ نو فلسطین د کم وخت نه رانیولې شوې، تر ننه پورې وله رب العالمین سزا ورکړي، لا معاف یې نه کړ. عراق وګوره لږ غوندې مخکې موږ ډېر خفه یو عراق په مسلمان چې په مسلمان خفه نه شي خو دا مسلمان نه دی، ډېر پې خفه یو. ظلم ورسره وشو، انتهایي ظلم ورسره وشو، لا کېږي ورسره.
لیکن اوسم که تاسو د عراقیانو تصویرونه وکتل نو په پښتونانو کې ګرځي داسې دا کنه زه تاسو په اخباراتو کې ګورم ما کله خو الحمدلله دغه بلا نشته ټي وي نشته تاسو په ټي وي کې ګورئ په ټي وي کې تاسو وینئ د عراقیانو تر ننه پورې د ښځو د سړو بیا پتلونونه دي او ځمکه د عراق د پیغمبرانو ځمکه ده اوس هم د پیغمبرانو قبرونه پکې دي د عراق ځمکه د صحابه ځمکه ده د حضرت علي رضی الله عنه او د ډېرو لویو صحابه کرامو قبرونه پکې دي رجع علي صاحب کوفې ته منتقل شوی او د دنیا صحابه کرام کوفې ته تللي د بزرګانو د اولیاءو ځمکه ده عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه او د هغه د دنیا شاګردان او مریدان د هغې غټ غټ قبرونه پکې دي د پیغمبرانو ځمکه د صحابه ځمکه د اولیاء ځمکه او د لویو لویو علماو ځمکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر هم په بغداد کې عبدالقادر جیلاني وګور امام ابو حنیفه وګور امام صاحب زمون دا ټول قبرونه په بغداد کې دي نو د پاک اوس که سړی بار ګناه کوي نو الله پې خفه کېږي خو که جومات کې دننه دې ګناه وکړه نو الله پې زیات خفه کېږي ګناه خو هماغه ګناه ده بار هم کې او دننه هم کې خو هلته لږه سزا دلته زیاته سزا ده دلته تا ډېره لویه بې احترامي وکړه بې عزتي وکړه د جومات هلته صرف د الله د حکم خلاف ورزي وکړه دلته د الله د حکم هم خلاف ورزي وکړه د پاک کور بې عزتي مې وکړه نو هر ځای ګناه ده خو دغه خاورې چې په کوم ځای کې د دنیا لوی لوی بزرګان پراته دي صحابه پراته دي او لوی زبردست د طریقت مشران پراته دي په دغه ځمکه یو سړی لګیا دی بیا پتلونه چې یو زرانه په پتلون کې ګرځي نو تاسو نه تپوس کوم الله به قهر او غصه رالیږي او که به نه رالیږي ته تاسو فیصله وکړئ لازما به رالیږي نو عراقیان یې ونیول داسې ونیول داسې او داسې مضبوطه سنګینه سزا ولا ورکړه چې لګیا دي په یو بل لګیا دي او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض امریکانیان خو تماشې ته ورته ولاړ دي ټول عراقیان مري هلته فوجان کمري عراقي دي هلته پولیس والا کمري عراقي دي عوام کمري عراقي دي نن پکې 1500 مړه شو نن پکې 300 مړه شو 15 پکې د امریکای فوجان مړه شو باقي ټول عراقیان مري او یلبسکم شیعا الله وی ډلې ډلې به مکم ډلې ډلې یو به د امریکای مرګري کوم بل بازار کوم یو به د امریکای غلام کم فوجي وي پولیس والا وي د عراق بل به عوامي ويذيق بعضكم بأس بعض یو بل به وهي لکه چټو غوندې چې پکې ټماټر او مرچکی او ورسه ګټ کې او چټو لرا پرې مولې ولا را پرې دانه کې دقه څه بم دانه کوم پرې دم اخو د الله د کتاب وینا ده تر نن پورې قسم په الله کا معافي او دا سلسله روانه ده پاتې کېږي نه را بشوس او نور ملکونو ته وګوره ورشه په ترکو کې وګوره ترکو کې قسم دې وبجاړې د مارونو وبجاړې نن د ترکیه نظام داسې د ترکیه چې په ګیره مکمل پابندي د مصر نظام ننداره چې مکمل په ګیره پابندي په ټولو ترکو کې ګیره چا نشته په ټول مصر خار کې ګیره نشته او که یو سړی وایي زه ګیره پرېږدم نو حکومت له به درخواست ورکوي هغې ځان له دفتر دی چې زه ګیره پرېښودل غواړم مهرباني وکړه مال اجازت راکړي نو ابه ته تپوس کوي ولې پرېږدې افسر به ودرېږي ځان ته نو که دې وایي یاره زما د پیغمبر سنت او ثواب دې پکې په دې جهت یې پرېږدم اجازت نشته او که دې ورته وایي چې ډول لپاره یې پرېږدم څوک سر ډول نه پرېږدي څوک برید پرېږدي څوک ګیره پرېږدي دا ګیره دې له پرېږدم چې لږ ډولې پې ښکارم وایي ښځه اجازت دې درم دا ورته څوک وایي دا ورته مسلمان وایي هغه افسر مسلمان دی کافر نه دی هغه افسر چې کوم د ګیرې پابندي لګولې ده او هغه افسر چې تاله ته وایي چې ډول له پرېږدې دته اجازت دی او که پیغمبر په سنتو پرېږدي اجازت نشته دا مسلمان دی دومره مسلمان نن غلام نو بیا به دله لیسنس درکړي د ګیرې لیسنس ابه جیب کې ګرځې پولیس والا چرته هم ونیولې ګیره دې ولې پرېښېده جي دا لیسنس ما ته اجازت میلو شوي بل ځای ګیر کړی ولې دې ګیره پرېښېده جي دا لیسنس ما ته اجازت میلو شوي نو که دې کال پس او 2 کاله پس هم پته ولګېده چې دا خو د ډول نه ده پرېښې سړی خو ډېر منځګزار دی سړی خو ډېر روجهدار دی او سړی خو ډېر ذاکر دی ذکرونه کوي دا خو د پیغمبر د سنتو په خیال پرېښېده او سی ډي رپورټ ورکړو فوراً به دې وغواړي حاضر شه هلکه تا خو وایې چې دا زه ډول لپاره پرېږدم مونږ ته خو دا اطلاعات راغلي چې ته خو د پیغمبر د سنتو په خیال دې پرېښېده ته خو ډېر دیندار یې او ته خو ډېر انصافدار یې او ته خو منځګزار یې یاره جي به د پیغمبر سنت مې دي نو هغه وخت خو مې درته داسې نه شو ویلی کښېنه نه یې ته در خرايه
پاټک بدل لایسنس کینسل کیو ګیره بخره دا نن ستا د ترک او د مصر نظام ملک د مسلمان فوج مسلمان پولیس مسلمان صدر مسلمان عدالت کے ججان ناس مسلمانان وزیر اعظم مسلمان فوجی چیف جسٹس جنرل ټول مسلمانان کافر پکې نشته دومره حد ته مسلمان راغلی دی مشران ټول د امریکې ایجنټان وزیران ټول د امریکې ایجنټان مصر کې مو ګوره او په ترک کې مو ګوره یوه دویم په ترک کې د زنانا په لوپټا په مخ پټولو پابندي ده مخکې پابندي لګولې وه چې لوپټا مخ به نه پټوي اوس یې پیدا پابندي ولګوله چې نه په سر به لوپټا هم نه اچوي هغه سکاپ غوندې په سر کې نو دا ویښتې پې پټي مخ کاري خو ویښتې پې پټي په هغې هم پابندي ولګوله ترک حکومت د کافر نه دی د مسلمان دی دا په کرسو چې ورته ناست دا مسلمانان دي کافر نه دي دغه فیصلې چې ولا کوي دغه مسلمانان دي دغه پولیسي مسلمانان دي نظام ولا جوړ کړی مسلمان دی خو د چا په خواهش د امریکې او د یهودو په خواهش او زه افسوس سره دا خبره کوم چې دا قانون امریکا په مسلمان لګوي دا په یهودي نه لګوي د یهودو ګیرې شته یهود ګیره پرېږدي هغه ته نه وایي چې خورای دا پابندي په سیک نه لګوي وګوره په هندوستان کې د سیکانو ښې غټې غټې ګیرې دي دا د پټکي پابندي په هغوی نه لګوي د سیکانو هغه پګ هغوی ورته پګ وایي چې سر نه چې تو کړي پټکي غوندې شکل هغه په هغوی باقاعده سیکانو په سر کړي ستا د هندوستان وزیر اعظم چې دی را به شو که نه اوس دې خوا به را شو د هندوستان چې ستا کوم وزیر اعظم دی هغه سیک دی که نه پک په سرای که نه په سرای تاسو ماله جواب را کړئ په سرای او هغه ګیره خپله پرېښې ده او که نه ده پرېښې نو افسوس دا دی چې د هندوستان سیک وزیر اعظم په خپل شعار او په خپل پګ نه فخر کوي په هغې شرم نه ورځي او هغه له په هغه خپله ګیره شرم نه ورځي په هغې فخر کوي او زما مسلمان حکمران د خپل پیغمبر په ګیره او د خپل پیغمبر په بټکي باندې دومره شرمېږي چې په خپله خو یې ځکه بل ته وایي ته به هم نه پرېږدي ولې دا مسلمان دومره لاندې لاړ مونږ خو په دې غټو غټو هوټلو کې چېرته کله مېلمستیا راشي اوس اکثر میټینګونه یي نو بعضې ځای کې چې هوټلو کې راشي نو ډوډۍ له چې ورشي نو په ولاړی د ناستې ځای پکې نه ټول نظام د ولاړي قاشوغې او هغه څیزونه میزونه ورسره یي او صاحبه په ولاړ لیکن الحمدلله بیا به وایم الحمدلله په ډېرو هوټلو کې او په ډېرو اجلاسونو کې په دا ډوډۍ کې شریک شوی یم خو د الله فضل دی په ولاړه مې دومره یو نوړی هم نه راخوړلی اواز ورته وکړم راوړی ماله کورسۍ په ولاړه نه کورسۍ وي نو زه فورن راله راوړو میز راله راوړو او که کورسۍ او میز نه دری راته وغوړي په ځمکه پکې دا ټولو نه یې ښه په اطمینان وخوړه دا لکه د خرو دا په ولاړه چې خوري که نه تاسو د دې خوراک نه دی کتلی قسم په خدای لکه د خرو د سپو یې خوري دا د حقیقت هم دی خره او سپي څه کوي خو چې کومه خور کې ورته ډېره شنه ملاوېږي هلته منډه وایي دقه څنګې دلته هم دی چې راشي یو لوښي کې وګورو چې دی کې خروجي دي بلکې وګورې هغه هلته چې و چرخ خو هلته پر دې نه ورمنډه کړي هلته لاړ شي هلته وګوري ووه ناریغ غوښه خو دلته نشته خو هلته دلته قرآن خلاصه شوه منډه کړي اکثر یو بل له جامې مو لړي هلته ورمنډه کړي او خوراک به هم کوي او سترګې به هم لکه د بیزانو تاوي راته وایي چې خدایه کم شی رانه پاتې شو هغو ګڼه ګوڼه خوري به هم او سترګې به یې وږي خدای پاکه دا خو ما لږه وخوړه بله نه ډېره وخوړه لوښي خو هغه تش کړ او مونږ چې ورته په ځمکه کښېنو نو خو هغه ټول لوښي راته مزېدار کېږي دونه وخورو چې هغه رانه پاتې شي ولې د پیغمبر یو ځل راته یو سړي خبره کوله یو افسر او سرکاري لوی افسر نو هغه ما په ناسته کېناستو نو هغې قاشوغې ماشوغې نو ما په ګوتو خوراک شروع په لاسو لګیو ما ته نیغ نیغ کتل نو هغې کې بیا هغه هلک ما له فرني راوړه نو فرني خو په ګوتو نه خوړلی کېږي هغه مې قاشوغې سره خوړه نو ما له راغې ما ته وایي چې مولانا صاحب دا هم په ګوتو وخوره که نه ګوره مې ټک دې راله راکړه چې نور دې په ګوتو وخوړه نو دا هم په قاشوغه دا هم په ګوتو وخوره که نه نو ما وویل چې زم درله برابر دی که ما ورته داسې کار دی چې دومره قمقل او بېوقوف نه یم چې د فرنۍ د خوراک چل دی نه راځي دا څه شی دی خو دا خو کور هر چا کره پخېږي او په څلور انې پوڼی ده که نه هر سړی روډ پیو کې واچي فرنۍ ته جوړوي نو بیا دونه قمقل او بېوقوف نه یم چې د فرنۍ د خوراک چل دی نه راځي فرنۍ خلک خوري په قاشوغه په لاس نه خوړلی کېږي
خو میدون غټ خرم نه چې د پیغمبر د سنتو تابعداري دی نو کوم او د بش د طریقې دغه دی کوم تابعداري دی کوم او لکه د خرو د سپو په ولاړه منډه ترړې وامو په ولاړه ډوړې خرو میدون غټ خرم نه الغله نه مختو روان شو به دی غراجه یو ټک د تبسم درکم دا د کسپو د خرو غوندې خورا نن سبا دور دادي په ولاړه ډوړې او په پتلونونو کې ولاړ هغه اصل کې هغه خوران کې ناستیم نشي نه متیادو ته کې ناستی شي ان ډوډۍ ته کې ناستی شي هغه د ناست هغه طریقه نه ورغی دا یو سړی خو مجبور دی فوج کې دی پولیس کې دی هغه خو مجبوری د خامخا پتلون باچ نه چې خو نو کړی ته څوک نه پری لیکن یو سړی مجبور نه دی ډول لپاره سره پاره دوغه پرتو بچي او ډول لپاره سره پاره دا خرو غلکه لکه د خر د کونه ډوره پاسي او د دلته کې مخې د پاسه لګولي او لکه دا کنه دا ګوره دا ټای باندې ځان پوي کې دا ټای چې دا د عیسایانو نشان دی عیسایانو یو نشان دی دغه صلیبی نشان د جمع دا نشان د عیسایانو وی نو هغه دې ټای کې دلته جمع نشان دوستي بالکل دا عیسایانو نه خره دلته پکې هغه جمع راوستي صلیب دی وی صلیب هغه شی چې عیسی علی السلام په ځان پانسي کړی دی دا غي عبادت کی باقاعده صلیب نو الله راونیول او زمون د ګیری پابندي شو په ترکیه وګ په دغه کې مصر کې وګوره او اوس بل خپل وطن پاکستان ته راشي زمون په دې ملک کې وګوره نن پاسپورت ته جوړول نشي جوړول که پاسپورت لورلې ځکه نه یو کارو کې سړی ورشه پاسپورت جوړوم او پټکي وه کوزای بدن نن د پټکی سره په پاکستان غوندې ملک پاسپورت نشي جوړول یو لوی عالم درته شوی هغه ته قصه کول ورلم ما چې دغه جوړوم پاسپورت جوړوم مناسب پټکی کوسته مې دا پټکی نه کوزوم چې نه کوزې موږ ته اجازه نشته په کمپیوټر بدل فوټو والی پټکی به کوزې دومره سخت ظلم د پیغمبر سکه پاسپورت جوړای په پاکستان کې جوړای ناغت نه و چې پګ دی کوستا او مسلمان کدل ته پاکستان کې پاسپورت جوړي پټکی دی کوستا او داسې دور بدر باندې راشي الله دې زمون په جون کې نه راوړي داسې دور بدر باندې راشي چې دلته هم ترک او مصر جوړي و چې کاکا ګیره خرایا اګه نه خرینو ورشه د ګیره دغه راوړه لیسنس راوړه لیسنس بغواړي نو دا قوم به الله نه تبا کوي تاسو ورشه نه وګورئ کنه په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ او دلته وګورئ نو اکثر زنانه او خدي په پتلونو کې ګرځي لو پټي خلکو غرضولې دي خلکو دا د الله قهر او کته دا و چې نه خلک بخپل کار کوي نه ولې خپل کار کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنی اسرائیل کې یو قوم سلوخ زره پکې ګناګار الله ولا فرشتي ته حکم کو ورشه د ازمکه او چته کو د پاسه پیرا واړو رب العالمین دې کې خوش پېته زره کسان پاک دي اخو دا ګنا نه کوي دا چې مخصوص کوم ګنا را خدا سلوخ زره کې اشپېته زره غوي سره څوکم وې په دا شپېتو زره لومبه واړو په دې نوري رستو واړو ولې دا شپېته زره دوی منې کوي ولې نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کشته دا مثال ورکړي کشته او دا کشته دوه چته دي دوه د بخاری شریف حدیث یو قوم د کشته په لاندې چت کې اوسېږي او بل قوم د کشته په بره چت کې اوسېږي دا لاندې چت والا زی بره چت تخیږي او ځان له اوبر علي ځکه د دریاب نه اوبر علي نو هغه اوبه خو په بورقه بر علي کنه لاندې قصوري نشي کولی دا بره چت والا وته وي ضرورت موږ د بره خېږي تاسو چې اوبر علي موږ هم ټول جامې لم دې کړې او موږ تم دا بره چت ټولون کو بالکل باندې راځي ځان لاندې د اوبو تنظیم وکړي موږ هم بره نه پریږدو نبی علیہ السلام فرمایي چې لاندې چت والا سو یغي وي چې ښا او به تاسو موږ اوبو ته نه پریږدو اوبو ته خو زموږ ضرورت دی موږ به څه کوو تاسو هم بره نه پریږدئ او موږ خمرو نو دوی به لاندې فیصله وکړه چې موږ به په دې لاندې چت کې لاندې سورې وباسو چې موږ ته به اوبه راشي ځکه چې بره خېږي نو بره چت والا اوبو ته نه پرېږدي چې ځان له دریاب نه راوالو نو لاندې به موږ څه کوو سورې به وباسو نو هغوی صاحب به تیشه میشه ترخه راواغېسته چې ځان له سورې وباسو نو که بره چت والا ورغلل او منې کړل چې نر ورګورې سورې مه وباسه که سورې مه وویسته اوس پکې اوبه رانه نه ودي نو تاسو هم غر کېږئ موږ هم غر کېږو کشتۍ ته خو چې اوبه راشي دواړه غر کېږي مو باسئ سورې نو که د دوی لاس یې ونیوه د سورې خپلو نه نو دواړه بچ شو او که وایي چې مړه خپل کار به کوي خپل چت یې دی چې سورې پکې وباسي دي که نه زمونږ پې څه چل به کېږي صرف لاندې به غر کېږي که بره به هم ورسره غر کېږي بره به هم غر کېږي دقه رنګې چې یو قوم ګناه کوي دا نور به ورته نه وي چې د مړه خپل قبر کې څملي خپل کار به کوي نه لاس یې ونیسه
چې ګناه نه کوي. او که لاس دی ولا اوننی و چې مړه خپل کار به کوي، نو هغه د سوري د لاندې چت مثال دی چې عذاب راځي، په تا به هم راځي او په هغه به هم راځي. زنانو سره نن موبایل په لاس کې دي، د موبایل ضرورت جنکو ته سره شته، او ته ضرورت رښتیا راته ووایه نشته. جنکو سره نن موبایل په لاس کې دی، هلکانو سره پې ګپې شپې لګوي، هلکانو سره هر چا سره موبایل په لاس کې دی، او جنکو سره موبایل په لاس کې دی، یو بل سره باقاعده په موبایلو ګپې شپې لګي. دا د الله قهر نه دی، د الله غضب نه دی، دا د الله قهر نن په عراق راغی، په افغانستان راغی، په پاکستان را روان دی، په فلسطین راغی، په ټوله دنیا را روان دی. پرېږدي نه الله بیا. او یو خبره مې رونو یاد او ساتئ، هره ګناه چې کوي الله به سره ګزاره وکړي، سزا به درکړي، آخرت کې به درکړي، ګزاره او به آخرته. خو د بېغیرتۍ او د فحاشۍ په ګناه ګورې الله هېڅ ګزاره نه کوي. کله چې فحاشي شروع شوه او بېغیرتي شروع شوه، بیا الله ګزاره نه کوي. قیامت به الله کله راولي، الا به الله ذوالجلال قیامت راولي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا مسلمانان داسې شي یو بل سره لکه د خرو او د سپو په شان چې خره او سپي په ځنګل کې څنګه یو بل سره ګرځي. چې دا بېغیرتي شروع شي، نو رب العالمین به قیامت راولي. دا نه وایي چې که دا ګناه کوي قیامت به راځي، دا کوي نه، دا ګناهونه به ورو شروع کېږي. خو اصل په هغه قوم به قیامت راځي چې هغوی یو بل سره داسې ژوند تېروي لکه په ځنګل کې چې دا څاروي او دا خنزیران او دا د ځنګل څاروي یو بل سره بېنکاح کم ژوند تېروي او هېڅ پروا نشته، دقسې زندګي به تېروي. نو الله په قیامت راځي په دې قوم. نو رب العالمین فرمایي دا حیا ژوند دی الله تعالی زموږ نصیب. یو روایت مې کته، حضرت فاطمه رضی الله عنها ډېره زیاته حیا کوله، ډېره انتهایی حیاداره وه. دومره فاطمه رضی الله عنها حیاداره وه چې دا د دې مخ چا نه ولیدې، پټ مخ به وه، غټ څادر کې به ګرځېده. د نبي علیه السلام لور ونه، او دونه حیاداره وه چې کله مړه کېده، دا زمونږ په زنانو دا ډولی ني چې کله مړه شي او دا د پاسه پې دا ډولی کېږي، دا د فاطمې رضی الله عنها ایجاد دی. د هغې وصیت کړی و، ځان له دا شی جوړ کړی و، وایي چې زما جنازه وړی نو زما په وجود باندې به دا ډولی کېدی، نو څادر به پې واچوي چې زما وجود څوک ونه ویني. دا د هغې دونه پرده وه. او وي زما جنازه به د شپې کوی، دروازې به نه کوی چې ما څوک بلکل ونه ویني، یعنې خپل لاش هغې د خلکو نه دونه پټ ساته. نو ما یو روایت کته، وایي چې کله د قیامت ورځ شي، د قیامت ورځ او جنت ته خلک ځي، نو یو غیبي اواز به وشي، فرشته به اواز وکړي چې ای خلکه نظرونه سترګې پټې کې، سترګې پټې کې او سرونه ښکته کې. د نبی علیہ السلام کشر لور فاطمه روانه د جنت ته. دنیا کې حیا او پرده کوله، نن هغه په حیا او په پرده کې جنت ته روانه ده. سیدة نساء اهل الجنه، د جنتیانو د ښځو سرداره نن جنت ته روانه ده. سترګې پټې کې او نظرونه ښکته کې او ځمکو ته ګورې. ولې؟ د حضور پاک مبارک هغه کشر بیبي، کشر لور، هغه حیادار د جنت سرداره جنت ته روانه. نو الله دې زموږ حیا نصیب وکړي، الله دې مو پرده نصیب وکړي. نو کم از کم که نور وسته چې د هر انسان په خپل کور کې، په خپلو لونو، په خپلو خویندو، په خپله ښځه او په نږدې رشتهدارانو خو وخت شته که نه، دا نصیحت خو کوئ چې الله مو د بې پردګۍ نه په امن کې وساتي او الله مو د حیا او د پردې ژوند نصیب وګرځوي. قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار.